سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ ورغوي. حتما به وای نن ورځ به موږ تاسو په څه باندې خبرې کوو، په زیپ فنکشنز باندې به خبرې کوو چې زیپ فنکشنز ته وایي. ډېر کسان او ډېر کورسونه کې تاسو یې ونه وینئ. نو ګورئ، زیپ فنکشن د دوه لیستونو یو ځای کول. کله چې موږ تاسو دوه لیستونه ولرو، په دې کې ریلیټډ ډیټا وي، نو دغه ریلیټډ ډیټا غواړو یو ځای کړو، کمباین یې کړو، زیپ فنکشن دلته کاروو. لکه د نوم او عمر یو ځای کول، نوم وي او ایج وي، دا دواړه یو ځای کول، د محصول او د قیمت یو ځای کول، یا د دوه جدولونو هممهاله لوستل. نو دا څنګه کیږي او په کومه طریقه باندې موږ تاسو کولی شو؟ نو راځئ نن مې زه تاسو ته ښایم. ګورئ، موږ تاسو باید دوه لیستونه په اول کې ولرو. صحیح ده؟ یو چې دی لایک نیمز وي. په نیمز کې زه دلته تاسو ته وایم چې علي دی، علي دی چې لایک مطیع الله دی، او همدارنګه څه شی دی؟ خان دی. صحیح ده؟ په دې ډول سره دا څه شی شوله؟ دا یو لیست شو. راځو یو بل لیست جوړوو د ایجز په نوم باندې. په دا ایجز کې به دغه کسانو عمرونه وي ریلیټډ. لکه علي 23 کلن دی، مطیع الله 22 دی، او همدارنګه خان چې کوم دی هغه څو دی؟ هغه 33 کلن دی. یو څه زموږ څخه په عمر کې زیات دی. صحیح ده؟ دلته اوس زه یو وریبل خلم د ریزلټ په نوم باندې، او په دې کې زیپ فنکشن کاروم. دغه زیپ فنکشن ده. صحیح ده؟ ماډیول نه غواړي، دا یعنی بای ډیفالت یعنی ډیره تیزه ته کارولای شي. صحیح ده؟ خو دغه زموږ څخه چې آی ټریبلز غواړي دلته د ارګیومنټ په حیث آی ټریبلز. دلته تاسو ورته وګورئ، دلته کرسر ورم، دلته موږ ته اس ټریک یعنی ستریک بولین فالس. اوس دا ایبینه مطلب سره کم دی. په دې کې ستریک شی غواړي، په دې کې ستریک یعنی آل چې هر څومره ته غواړي ته به لیستونه ورکوي او دا یې راته کمباین کوي. زه ورته وایم چې ما ته نور ډېر نه، خو د نیم او ایجز چې کوم زه لرم دا ما ته کمباین کړه. صحیح ده؟ او دلته زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه. چې شی ما ته پرنټ کړه، دغه ریزلټ به یو لیست کې واچوم. په لیست کې به زه ورته وایم چې ما ته دغه ریزلټ دا پرنټ کړه. خو کله چې زه پرنټ کړم، پوه شوې، کله چې زه پرنټ کړم ما ته به څه نتیجه راکوي. ګورئ، ما ته موږ تاسو ته نتیجه راکوي. ګوره داسې ویل دي چې علي 23، مطیع الله 22، دغه ټاپلز راته ریټرن کوي. صحیح ده؟ ټاپلز هر هغه ریلیټډ آیټمز چې کوم دي هغه څه رقم کوي، هغه یو ټاپل ته اچوي. لکه دا خان او 23 چې یو ټاپل ته اچولي. ګورئ، خان ته یې 23 اساین کړی، مطیع الله ته یې 22 او علي ته یې 23 اساین کړی. په دې ډول سره نو په دې کې بیا تاسو یعنی ډیسیژن میکینګ کولی شئ او ریډیبل کوډ دی. صحیح ده؟ ښه، اوس داسې راځو، موږ تاسو 3 لیستونه ورکوو. دا خو صحیح ده، دا شول. دلته یو بل لیست ورکوم د سیټي په نوم باندې، د سیټي په نوم باندې. دلته ورته وایم لایک کابل، او همدارنګه راشه لایک ډاک، او لایک لغمان سره. صحیح ده؟ په دې ډول سره ښه. دا 3 هغه مې ورکړل، چې ورکړل لیستونه ورکړل. دا 3 لیستونه اوس څنګه د لیاخ کوو؟ کله چې دلته ورته وایي چې سیټي هم ماته راوړه، او دلته زه بیا رن کړم. ګورئ، تاسو ورته وګورئ، علي ته یې کابل ورکړو، مطیع الله یې د وردګو کو، او بل یې شی کړل، بل یې خان د لغمان کوو. نو په دې ډول سره ګورئ، یعنی ډېر مهم ریډیبل کوډ موږ ته راکوي، او هغه ډیټا چې کومه ورکړې ده موږ هغه داسې کوي چې بیا موږ هلته ډیسیژن میکینګ کولی شو او پوهېږو چې دغه ریلیټډ د چا ده. صحیح ده؟ اوس یو بل ډېر مهم ټریک دی په دغه کې. صحیح ده؟ که چېرته موږ تاسو یعنی دا زه کمنټ کړم، دلته موږ تاسو دغه 2 عمرونه ولرو. صحیح ده؟ موږ تاسو چې ولرو 2 عمرونه ولرو، او دلته نفر زموږ سره 3 وي. اوس به څه کوي؟ اوس به داسې کوي چې صرف او صرف علي به د 23 په علي ته اسان کړي، 22 په مطیع الله ته اسان کړي، او دغه به له سره موږ ته پرنټوي. نه ورته ګورئ، دلته ورته ګورئ، علي مطیع الله یې راته پرنټ کړه، خو خان یې راته پرنټ نه کړل. دا یې دې په معنا چې مطلب تر هغې پورې چې دغه دوهم ټریبلز تر کومه پورې چې وي، لکه 2 ایلیمنټس په دې کې وي، نو دلته به 2 ایلیمنټس ورسره اخلي. که 3 ایلیمنټس وي 3 به اخلي. په دې ډول سره کار کوي. صحیح ده؟
دا چې والا دا زیپ فنکشن و د زیپ فنکشن کار دغه دی چې دوه یا درې یا څلور هر څومره لیستونه یا آیټریبلز چې کوم دي لکه ټپلز او داسې نور دا څه رقم کوي دا را اخلي کمباین کوي یو ځای کوي تر څو مو تاسو هغه په اسانه پرې پوه شو چې کوم ویډیو یعنی کوم آیټم د کوم آیټم سره ریلیټډ ده صحیح ده نو که ویډیو مو خوښ شوی وي د ملګرو سره شیر کړئ او ان شاء الله تعالی په دې چینل کې به کم وخت کې تاسو ته د ماشین لرنینګ درسونه پیل شي د خدای په امان ښه